رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات والجوابات بدي مباركة سلسلة كينن دورو سؤال كده دوري راجيب السؤال وما سري وشيا رافيزي كيني باسي او غدير اعتراضات لري په دین باندې، خصوصا په عائشة رضی الله عنها باندې داغه پلار ابو بکر او حفصه رضی الله عنها او داغه پلار عمر د دوی سره بالکل د دوی نه لګي. نو هغه ماته شبهه پیش کړې ده او زه کشمکش کې اچولی ورسره دا یاده کوي ځینې مکې شبهه پیش د شبهو د حل کولو طریقه دی چې ته اهل علم توافق شي. ګډوډ کېږه مه چې په دین د ایمان راوړی دی که نه دې کې هېڅ نقصان نشته، خو چې کله یو خبرې سره ته ګډوډ شوې ته پرې نه یې پوه، ستا د علم کمی دی که نه د دین کمی دی. اوس دې شبهې ته غوږ کېږدي تاسو به حیران شئ. شبهه دا ده وایي راته وایي چې ستاسو په کتابونو کې دا حدیث دی چې یو کس راغی د عایشه رضی الله عنها کره میلمه شو د هغوی کور کې، بیا هغه په سبا له شپې تېره کړه، بیا یې خپله کپړه یې اینځله، کومو کپړو کې چې وده شوی و هغه یې اینځلې ځکه چې غسل پې لازم شوی و. هغه اثرات ولیدو په کپړو باندې، نو بیا لګیا و خپلې کپړې اینځلې. وی عایشه رضی الله عنها ورته وی چې ګوره صرف دغه ځای به دې اینځلی و، ټوله کپړه به دې نه اینځله. یوه او دویم، ما د رسول صلی الله علیه وسلم د کپړو نه دا په لاسونو هم ګرولې ده چې کله ټینګي نو بیا ګرولی هم شي، اثرات یې ختم شي، او که نه ګرول نه کېږي نو بیا به اینځي، خو دلته ځای وینځه. ښه نو اوس اعتراض څه دی؟ اعتراض وی دا دی عائشه رضی الله عنها ته څنګه پته ولګېده چې دې سړي ته احتلام شوی دی؟ والعیاذ بالله دا د هغوی دلالت کوي چې د هغوی په زړونو کې څه پراته دي. عائشه رضی الله عنها ته څنګه پته ولګېده؟ اولنی سوال دا دی. دویمه دا چې دې سړي چې په اوبو کې کپړه وواله او ټوله کپړه یې وینځله خو بس یې صفا شوه، نو دې ورته سره دا تفصیل کو چې نه دا به دې داسې کړه او رسول وسلم به داسې کو. درېیمه، عایشه رضی الله عنها ولې د یو سړي سره دا خبرې کوي او صحابه کرام شته هغوی به ورته دا مسله خو وکړه، د دې څه ضرورت شو چې دا خبره کوي؟ دا شبهه ده. د دې به تاسو څه جواب ورکوئ؟ دا کوم چې ځان ته داسې په زړه کې وایي چې زه د ابن حجر نه څه کم نه یم یا د فلاني شیخ نه څه کم نه یم، ګیر هم زما شتي، مسواک زما سره یو نیم میټر بیان کتاب به راوالو وبیا ګورو که دې به سته کوم کتاب راځي چې المارۍ کې اوس دوه درې کتابه پراته او په دې پسې کوم کتاب ګوري؟ نه نن سبا خو ګوګل راوتی، ګوګل کې وګوره ځه په دې کې ته ګوګل څه پسې ګورې په ګوګل کې؟ لازم به ته اهل علم ته واپس کېږي. دین د علماو نه بغیر نه زموږ دنیا چلېږي نه زموږ دین چلېږي. که نه غلطه مې نو جواب د دې یاد که او ښه مطمئن اوسه. اول دا خبره یاده که چې د مسلمان خوی دا دی چې دی به په مسلمان بدګماني نه کوي، او بیا د رسول وسلم په بیان زه تاسو سره کښېنم ستاسو د دین ښیم ستاسو خیرخوا زه په منځ کې یو ربط جوړ شوی دی. زما کور خو پرېږده، کور خو غټه مسله ده، کوم ملګري چې ما سره کښېني کوم شاګردان کښېني په ما بدګماني نه کوي که نه. ښه بیا عام مسلمان باندې سړی بدګماني نه کوي په معمولي شبهې سره الا دا چې یو دلیل پیش شي. نو د رسول وسلم په بیبیانو باندې سړی بدګماني کوي ځان ته مسلمان وایي، ټول خو دا خبره یې زده کول پکار دي چې دا خو د رسول وسلم بیبي ده. ستاسو څه خیال دی چې یعنې د دې په زړه کې نور څه دا خبره ویلو کې موږ ته ګرانه ده، خو دا جواب یې ورکوو.
زه او ته ما او تا چې ته په خپله ښځه دا ګمان کولی شو او که چا راته ووایي نو کیدای شي خبره قتل و قتال ته ورسي ته زما په ښځه بهتان لګې نو د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي د هغې مبارکې دې به څه خیال دی او ستاسو څه خیال دی چې الله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه داسې بیبي چاڼ کړي بیا به مې یو سړی ما ته وایي چې جواب دې ونه کړو شبهه بیا هم پاتې ده اوس یې جواب له راشو دا قصه ښه صحیح ده او په صحیح مسلم کې ده موږ ګورې هغه خلکو کې هم نه وي چې د یو جواب نه یېرېږو نو هغه حدیث وله یا منسوخ کړو او یا وله ګډوډ کړو چې دا نشتي صحیح مسلم کې داسې دي اسود رحمه الله دا قصه بیانوي چې یو سړی د عایشه رضی الله عنها کور کې میلمه شوی و سهار له هغه بیا خپله کپړه اینځله نو عایشې ورته وویې وی ګوره د دې د خوا او شا د ټول کپړې اینځلو ضرورت نه و خو دغه ځای به دې اینځلم او ما خو رسول وسلم د کپړې نه مني ګروله چې کله به ټینګه دې کې هېڅ هم نشته چې د عایشه رضی الله عنها باره کې زموږ زړه ته څه راشي داسې دې کې د سره څه شتي نه څنګه یو سړی وایي څنګه پکې څه نشته هغه شبهه پیش کړی اعتراض یې کړی ګوره په دې روایت کې او په دې قصه کې دا د سره شتي نه چې عایشه رضی الله عنها دا سړی په خپله لیدلی چې هغه کپړه اینځله نو بیا دې د څنګه په توګه دې ورته نصیحت څه کوه اوله خبره دا ده کې عایشه رضی الله عنها کور کې یوازې نه وه بلکې د هغې خادمان د هغې سره کور کې وو خپلوان به یې خواله راتلو نو داسې نشي کېدی چې په دې خادمانو کې په دې خپلوانو کې یو کس هغې ته ویلي چې هغه میلمه خو دا چل وکړو نشي کېدی نو یو سړی به وایي چې دا خو له څه ښه لار ګوري د دې جواب یاد کړه دوه جوابونه او زه به لازم ښه لار ګورم ځکه چې دا زموږ مور ده خو زه به راته یو داسې ناشنا دلیل وښیم که نه چې دا زړه به دې باغ شي او په دې خپل رب او په دین به دې ایمان ډېر شي خو په صحیح حدیث کې راځي هغه هم امام مسلم راوړی دی وایي چې علم چا سره یا ته پته هغې کې دا دي عبدالله ابن شهاب الخولاني وایي دا کس څوک و هغه دا د هغه شپې چې کړې او د ده نه دا قصه اورو چې دی څه وایي وایي زه د عایشه رضی الله عنها کور کې وم میلمه شوی ومه فاحتلمت فی ثوبیه نو زما احتلام راته دی وشو خوب کې د خپلو کپړو کې فغمستهما فی الماء نو ما هغه دواړه کپړې په اوبو کې ډوبې کړې ویې مینځلې ټولې کپړې فرأتني جاریه لعائشه نو د عایشې سره یو خادمه و هغې زه ولیدم عایشې سره خادمه و کور کې هغې زه ولیدم چې دې کپړې اینځي فاخبرتها لړ عایشې ته وویل رضی الله عنها چې داسې قصه د میلمه سره شوې ده ټولې کپړې وینځلې فبعثت الی عائشه نو عایشې ما پسې دا خادمه راولېږله او راته یې دغه خبره وکړه چې ګوره ټولو کپړو اینځلو ته څه ضرورت و رأیتو وایي ما ورته وایي چې یعنې ورته ووایه چې اودس غسل پې لازم شوی دی وایي راپسې بیا راولېږله چې که اودس د باندې غسل د باندې هم لازم شوی دی خو دغه ځای وینځه بس او ما خو به د رسول صلی الله علیه وسلم چې و ما به دا چل کوم سم خیال دی هغې به خپله لیدلی نه دی لیدلی ښه بله مسله دا یاده کړه یو روایت کې داسې هم راځي دا هم کیدای شي دا احتمال شتي چې دا کپړه د کوربۍ او میلمه خرابوي نو کوربه ته کاریږي نه که نه کاریږي ورته کوربه خفه نه شي زه به دلیل پیش کړم دا یو روایت دی امام ابو عوانه رحمه الله راوړی دی چې دغه میلمه چې کله د عایشې کره راغی او سبحان الله د علم څومره برکت دی هره مسله سړي ته داسې لکه رڼا دا میلمه چې عایشه کره راغی رضی الله عنها وی فامرت له بملحفه نو د هغې سره یو څادر کور کې خلک میلمنو له څادر ږدي که نه بړستني طلایانې موږ هم ږدو که کورونو کې پرتې نه نو هغې دغه څادر هغه نوکر ته ووایي خادمې ته ووایي یا خادم ته ووایي وایي دا څادر دې میلمه له ورکړه چې دی پکې شپه تېره کړي اوس خبره ښه واضحه شو
فاحتلم فيها، نو میلمه دقه صادر کې پاګه غسل لازم شو. فاستحيا ان يرسل بها، نو حیا ولا ورتله دا اوس کور ته دنه څنګه ولېږو ها، ځکه چې اثر د احتلام پکې پاتې. فغمسها في الماء، نو ټول کپړې راواغسته او په اوبو کې وواله او بیا ولېږله کور ته دنه. ودي رافیزي دا ویلي چې عایشې ته څنګه پته ولګېده، نو دوه خبرې موږ ته پته ولګېږي، یو ورته خادمې ویلي دي او دویم کپړې لمده ولېږله دنه. ها وی عایشې چې کله دا کپړه ولیده وی لم افسدت علینا ثوبا، نو زموږ کپړه دې ټوله خرابه کړله، صرف دغه ځای به دي انسان سم خیال دی. ښه واضحه شوه. سوال بل دا پاتې شو چې عایشې ولې هغې ته دا خبرې کولې رضی الله عنها، هغه زنانه ده، نو دلته دا خبره یاده کړه. دین کې دا قصه نشته چې دا زنانه ده او دا سړی دی. هغه ام سلمه رضی الله عنها نو راغلي، ام سلمه چې ام سلیم رضی الله عنها راغلي او د رسول صلی الله علیه وسلم خواله او یا رسول الله الله خو حق ویلو کې حیا نه کوي، خو که چېرته زنانه ته احتلام وشي غسل به کوي. دا سوال اوس زنانه د چا نه کوي؟ د رسول صلی الله علیه وسلم. دلته اوس موږ څه وایو چې حیا پکار ده؟ دا خو د دین مسلې دي. دې کې د چا غلط طرف ته سوچ نه ځي او که د چا دلته غلط طرف ته سوچ ځي پته یې چې دا به څنګه انسان او څنګه مسلمان دی. اوس موږ درس کې مسله بیانوو چې یو سړی اوږده دی، ده ته احتلام وشي، دی به څه کوي؟ دا به زه نه بیانوم، پرېږدم. دا بعض وایي باریک مسلې دي، دا باریک به هم چیړو چې پته یې ولګي چې دا باریک څنګه دي، او که دا باریک ما ورته پرېږدو نو جبریل علیه السلام به راته بیانوي. یوه. دویمه، نو عایشې ولې بیانوي رضی الله عنها، ډېر صحابه کرام ویشتي نور، نو جواب د هغې دا دی، دا ورسره یاده کړئ. عایشه رضی الله عنها هغه زنانه ده چې الله رب العزت هغې له ډېر عمر ورکړی او رسول الله وسلم چې دنیا نه تو د هغې 18 کاله عمر و، معنی چې د رسول الله وسلم نه بعد هغې ډېر وخت تېر کړی دی که نه، ځکه چې هغه د معاویه رضی الله عنه په خلافت کې وفات شوی دی. نو اکثر صحابه کرام د هغې په ژوند کې مړه شوي دي، د هغوی عمرونه ډېر نو هغوی مړه شوي دي، نو ډېر خلک به د دې خواله تپوس نه راکړي. یوه ده. دویمه، د کور دننه مسلې دا اکثر چاته معلومې دي، عایشې ته معلومې دي. لکه اوس یو کس ورشي او د دې مسلې تپوس بهر د یو صحابي نه کوي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د کپړو سره بیا څه کېدو، نو هغه ته پته شته، خو د دې ته پته ده ځکه چې بیبي ده، هغې سره دا علم شته چې او ما داسې کړي دي او داسې مې نه دي کړي او رسول صلی الله علیه وسلم راته دا ویلي دي او داسې راته نه دي ویلي. نو الحمدلله ثم الحمدلله ورب الکعبه که زموږ په زړه کې زره برابر خبر راځي چې دا زموږ مور ده او د کومې مور نه چې پیدا یو هغې سره دومره محبت نه کوو لکه څومره چې دې سره کوو. او موږ د خپلې مور، د خور، د لور، د ښځې په باره کې دا قصه نه منو، نو څه مو خیال دی د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په باره کې به مني او بیا به دې ته مسلمان وي؟ نو دې کیسه نشته، که نشتي به کیسه. زه به ته یو قصه ذکر کړم، امام مسلم دا روایت راوړی، ابو موسی اشعري رضی الله عنه وی مهاجرین او انصار وران شو په یو مسله کې. په څه کې وران شو؟ انصاریانو دا وی مدینې والے چې کوم چې ښځه او سړی کله میلاو شي کوروالی کوي چې څو پورې انزال نه وي شوی نو په دوی غسل نه لازمیږي. مهاجرینو یې نه چې میلاو شو غسل لازم شو، که انزال کېږي او که نه کېږي. ابو موسی وی ما ورته وایي چې صبر وکړئ، زه د دې مسلې حل را پیدا کړم. لاړم په عایشه رضی الله عنها پسې ور مې وټکړ، بیا مې ورته وایي چې یا امه ای مور، ګوره صحابه کرام هغې ته مور وایي. زه د نه دې مسلې تپوس کوم خو حیا راځي. هغې ورته وایي لا تستحي، حیا مه کوه. لا تستحي ناشنا خبرتك أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك. مور نه چې ته د یو مسلې تپوس کې سهالي تا ته نه پیدا کړي، ته مور تپوس نه کړې د کومې مور نه چې ته پیدا یې، نو خو زه هم ستا مور یم که نه. دې کې صلاح دا خو دین دی. نو بیا چې هغه تپوس وکړو
فما يوجب الغسل، غسل کله لازمي کې هغه به جواب ورکړو. الحمدلله دې کې کوم اشکال نشته. که چاته څه مسلې چې زه به اوس هم نه یم پوه ویلی شي، پوه شوې که نه؟ الحمدلله هېڅ پکې نشته. میلمه د عایشه رضی الله عنها کور ته راغلی و او هغې ته څنګه پته ولګېده؟ خادمې ورته وویل هغه کپړې وله خراب کړه، ټوله کپړې وله لمده کړه. نو هغې ته د دې نه اندازه ولګېده چې دې سړي دا کار داسې کړی دی. نو هغې پسې د خادمې په خوله د مسلې جواب ورولېږو چې نه ګوره داسې داسې هم کولی شي. بعض علماو دلته یو بله مسله ذکر کړې ډېره فایدهمنه چې عایشې ته څه ضرورت و چې دا مسله یې ورته ذکر کوله. لکه څنګه چې د شیعه رافظي اعتراض کړی، د هغې یو جواب دا دی چې دا سړی میلمه دی او میلمه ته دا قصه ځای په ځای راتلی شي. نو عایشه غواړي چې ده ته دا مسله اسانه کړي، دی به په هر ځای کې خپلې ټولې کپړې وینځي. نو شفقت یې پرې وکړو که نه ویې نه کړو پرې شفقت یې پرې وکړو، مهرباني پرې وکړه. مسله یې ورته اسانه کړه چې ته خو میلمه یې، نن خو زه دلته مسله راله، سبا له به تا ته بل ځای کې راشي، ته بیا ټولې کپړې وینځي او ټولې جامې به لمدې. نو څومره ښه یې ورسره کړي دي. او دغه خو صرف د هغه سره نه وه، ښه موږ سره هم دي. موږ سره چې که داسې وشي نو داسې کوه. الله رب العزت موږ له د مرګه پورې طاقت راکړي د رسول وسلم د بیبیانو د دفاع کولو، او الله دې زموږ زړونه د رسول وسلم بیبیانو ته، د هغه ملګرو ته، د هغه خپلوانو ته صفا ساتي.